الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك نستطالر الأمر نشي او يتوب عليهم او چیا نازل کتف دوی باندې توبه او عذاب ورکی دوی تا فإنهم الظالمون دوی چې ظالمان دي. طالبانو دغه آیات ولی را نازل سو؟ نو د دې د شان نزول په اړه باندې علما دوه خبرې کوي. امام بخاری دلته دواړه خبرې راوړلې. یا خداو چې رسول الله سلام په احد کې زخمی سو، نو نبی علیہ السلام ویلي چې هغه قوم به الله پاک کامیاب نه کی چې خپل نبی په وینو باندې ک. نو الله پاک دا آیات را نازل ک رسول الله ته چې لیس لک من الامر شیء. یا داو طالبانو یا داو چې هغه او یا نفارا قاریان په بئر معونی کې شهیدان سیول، نو الت رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا خیرا کوله اللهم علیک بفلان و بفلان خیرای ورته کولی. نو الله پاک دا آیات را نازل ک چې لیس لک من الامر شیء. نو دواړه شان نزول کېدلی سي. سید علامه ابن الحجر لیکلی وی اکثر علما وی چې دا د بیر معونی په اړه نه ده نازل، دا آیات چې نازل سوی ده د احد په اړه باندې نازل ده، د احد د جهاد په اړه باندې نازل ده. دا خبره سیده علامه ابن الحجر خبره بیا قسطلانی هم تایید کړې ده. سبل الهدى کې علامه صالحی شامی مختاره ګرځولې ده. طالبانو یو ټکی تنبلم فکر وی دلته خودمون بحث په احد کې ده. په دې باب کې امام بخاری دوه احادیث راوړي، یو د احد راوړي او یو د بئر معونی راوړي. نو د بئر معونی حدیث دلته څه مناسبت لري؟ ایمون قصه خو د احد روانه ده، د بئر معونی هغه چیشته راوړي. علامه رشید احمد الگنگوهی لام الدراری کې لیکلي دي وی چون کې د آیات د شان نزول کې اختلاف ده، نو د احد په اړه څوک خبرې کوي، څوک کوي د بئر معونی په اړه راوړل سوی. نو دا دویم حدیث چې دلته د بئر معونی راوړل سوی دا اس استطرادن فردن للباب راوړل سوی. مونږ وایو چې مناسبت نه لري، خو آیات کې اختلاف ده چې آیات د چا لپاره نازل سوی ده، د احد لپاره که د بئر معونی لپاره. دا اس استطرادن فردن للباب راوړل سوی ده. نو دا خبره علامه رشید احمد گنگوهی رحمه الله کړی ده. نو صحیح خبر هم دغه سوله چې نبی علیہ السلام مخ یې ویني که غاښ یې ور شهید که، نو همغه بنا باندې الله پاک د آیات نازل که. قال حمید وثابت عن انس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال نبی علیہ السلام ویلي كيف يفلح قوم څنګه به کامیاب سی قوم شجو نبیهم چې زخمی خپل نبی. فنزلت نازل سدا آیات لیس لک من الامر شیء نستطالر الامر نکم شیء. طالبانو په احد کې د رسول الله سلام غاښ چا شهید کړ؟ عتبه ابن ابي وقاص د سعد ابن ابي وقاص ورور کافرو طالبانو د رسول الله سلام غاښ شهید کړ. او نبی علیہ السلام تندی چې چا زخمی کړ چې په هغه باندې وینې روانې کړلې هغه عبدالله ابن شهاب الزهري. عبدالله ابن شهاب الزهري د رسول الله سلام په تندی مبارک باندې ویست، هغه زخمی کړ. او عبدالله ابن قمعه هغه د نبی علیہ السلام په دې غمبورو باندې وجنتین دا زخمیان کړل چې داسې ووهه ویستلی و په تیږه باندې. نبی علیہ السلام چې کومه جنګي خولۍ په سر کړې وله هغه هم پکې ورننوتلي وله، هغه وسپنه هم پکې ورننوتلې وه. بیا سبا ته به درته ووایي طالبانو بل هغه کې راځي
بیا طلحه بن عبید الله رضی الله عنه هغه په خپل خوله باندې داسې راکش کړله راووتله چې ورچته سوی وه د ده دوه غاښونه بیا وغورځېدل د طلحه بن عبید الله او اوسپنې چې صحیح کوله په غاښونو باندې بیرته. نو کله چې د رسول علیه السلام غاښ مبارک شهید که نو حاطب ابن ابي بلتعه ورته راغی. ګوري طالبانو د رسول علیه السلام دا څلور غاښونه څه دي؟ دا دوه پاس دوه کته، دا څلور غاښونو کې دوه کتني، د دې ښی طرف دا غاښ د رسول علیه السلام و. نو هغه ورته راغی حاطب ابن ابي بلتعه ورته ویلي وي دا چا در سره وکړل د الله رسوله؟ وی دا عتبه ابن ابي وقاص. خپل سعد ابن ابي وقاص ډیر کوشش وکړ چې خپل ورور پسې چې د جنگ میدان کې گیر کې او ختمي کې په لاس ورنغی. حاطب ابن ابي بلتعه چې ورته راغی ورته ویلي وي دا چا؟ د الله رسول وی دا عتبه ابن ابي وقاص. وی کومه سې لاړې وي داسې ده پسې ورمنډه کړه طالبانو. چې ورمنډه یې کړل هغه یې ګیر کړ. الله لیکه طالبانو سر رسول علیه السلام ته راوړ. دومره قرباني بیا وکړله. حاطب ابن ابي بلتعه د هغه صحابي و طالبانو هغه ښځې چې لېږلې وله خط رسول الله عمر صاحب ورته ویلي چې دا منافق پرېږده. هغه ورته ویلي دا منافق نه ده. روضة الخاخ ته چې علي صاحب و څو نور صحابه لېږلي ول، دغه صحابي انتقام د رسول الله د غاښ د عتبه ابن ابي وقاص نه واخیست، سر یې په توره پې پرې کړ، بېرته یې سر رسول الله ته راوړ. خو ګورئ طالبانو ما مخکې هم درته ویلي وو موږ علمي تحقیق کوو. یو مولا د طالبانو نو هغه لږ ما سره طالبانو اوس ډېر ښه نه ده، ځکه ښه نه ده د دغې وجې نه ښه نه ده. خدای دې طالبانو زړه پې وچوي، تاسې په غم کې وي د لوګر. نو هغه وایي طالبانو د رسول الله غاښ مبارک چې احد کې شهید سوی له ما سره د رسول الله غاښ له بیخه وتلی که لږ څنډه یې ماته سوې، څنډه یې ماته سوې طالبانو، لږ څنډه د رسول الله د غاښ ماته سوې بس. كذا قاله أمير المؤمنين في الحديث ابن الحجر في فتح الباري وعلامة الصالحية الشامي في سبل الهدى کې او د سره طالبانو مکمل غاښ د بیا تعالی کوم کله کوم چې درته راغی وحد نه چا راوړ سند موږ غواړو. دا خو طالبانو داسې چلو ښه تاسې به خوابدي کېږئ نه. طالبانو علم دومره ښه جوهر د طالبانو طلا ده که نه؟ هر چېرته یې واچې خلک خپله پرې راجمع کېږي. علم هم طلا ده. طالب پخوا زمانه کې بعضې داسې پیران ول طالبانو چې ونه پکې هېڅ نه طلا نه وه، طالبانو خټه وه. نو دې خټو یو څه کار را شروع کړه، داسې کار به یې وکړه اوازه به یې ګډه کړه ما سره د رسول علیه السلام څوک ده؟ ویښته د موی مبارک په جلابات کې به را پیدا سو، پاکستان کې به را پیدا سو. یو بل وطن عوام خو ډېر عقیدهي خلک ول طالبانو، بس عوام به پرې راټول سول، بس د غاښونه وې طالبانو او رش به پرې جوړ سو، د سړي نه به یې پیر جوړ کړه طالبانو. دا سړی به په بله طریقه مشهورېده نه، دا به یوه د شهرت طریقه شوله. تاسې پوه شولې په خبر باندې دومره به مشهور سو. خو علم خو ونه طالبانو چې په غاښ یې ځان نه وی مشهور کړی په چی مشهور کړی وای، په موی مبارک چې ځان نه وی مشهور کړی په چی شی کړی وای. اوس چې مونږ راغلو وی موی مبارک دپاره مونږ سند غواړو. ته چې دعوه کوي چې زه د رسول الله ویښته لرم سند غواړم، سم صحیح سند لکه د بخاري حدیث ته چې سند غواړم، همدا قانون هم ده. غاښ چې دعوه کوي سند غواړم، نو دته چې زه سند خبرې کې بیا تاسې حماسیان دا ټول وابیان دي خبره ونه منئ. ځکه طالبانو یې دوی بزرګي هلته ختمېږي. خلک چې پرې غاښ چې لاړه خو نو ټول خلک لاړل، دې ته چی ور پاتې شول. موی مبارک دې چې پرې ور ختم کړ طالبانو دوی ته چی پاتې شو. نو خود یو سړی خو به نو تر هغه وخته لغتې وهي که نه چې کار دې ته هم ډېر فکر وي. دې یو دروغو ته یې ګوره مکمل غاښ او چې یو رقم ته یې ویني یو رقم کېږي، بل رقم ته بل رقم ته بل رقم ته. دا طالبانو دروغ. رسول الله غاښ مکمل قلعه د غاښ نه ده سوې، کسر د غاښ سوی د مات سوی. الله پاک دې مونږ په علم او په تقوا باندې شهرت مونږ ته نصیب کړي، نه طالبانو په مزخرفاتو باندې د الله پاک مونږ ته شهرت نه نصیب کړي. او د رسول علیه السلام غاښ چې چا شهید کړی و طالبانو وي د هغې په خاندان کې بیا د هلکانو غاښونه نه راختل تر ډېره وخته پورې. همدا د عتبه ابن ابي وقاص
د دې په خاندان کې عبدالله ابن قمعه چې کله پر رسول الله وار کو نو چې هغه د رسول علیه السلام وجنتین د غنبرو باندې زخمی کړ وارې چې داسې وکړو رسول الله ته ویلې واخله د ابن قمعه وار نبی علیه السلام ورته ویلې قمعک الله دې مات کا د طالبانو غره ته ختلي خپلې میږې څرولې خپل پسې ور ورته لیونی سوی وهه یې داسې په ښکرو یې وهه غره نه یې راوغورځو ټوټې یې کړی قمعک الله كذا قاله امام الطبراني وابن الحجر في فتح الباري وعلامة قسطلاني في ارشاد الساري وعلامة الصالحي الشامي في سبل الهدى دین کې څنګه عزت نشته طالبانو کنه دین کې څنګه عزت نشته راغی چاته چې د امریکایانو وزونکي به دوی به تروریستان ورته ویلي ان شاء الله قطر ته به لاړ شي او څومره تشریفاتي کتاب ورته راوتلي اردو ول طالبانو خو الله پاک نسبت د ایمان سره پیدا کو څومره نادر خوان بو کی دین د الله سړي ته عزت ورکي نو دین طالبانو ډیر عزت انسان ته ورکي الله پاک دې مونږ په دین مینانو ګرځوي په حق دین باندې په حق مینه باندې نه د طالبانو چې نور مقصدونه مو پکې او بیا طالبانو د رسول الله سلام د تندای مبارک چې فوینو یو صحابیو طالبانو مالک ابن سنان نومید د رسول الله سلام د تندی ویني وچ کړي تاسې وچ کړي رسول الله ورته ویلي چې د ما ویني وچ کړي جهنم ته بلال نسی ووري نسوځي نو طالبانو داوم د سیرو کتابونو کې شته چې رسول الله ویني صحابه وچ کړي دي مالک ابن سنان نومید ټول شارحین خپل علامه ابن الحجر دلته په فتح الباری کې راوړي او دا خبر علامه ابن الحجر ذکر کوي غیر د ابن الحجر نه نور علماء دا مسئله کتابونو کې ذکر کړي دا وایا وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وعن حنزلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل دعاء سيلت على راس طالبانو تخد يعني صرف باين شروع ده چې هغه د خیرات په معنا وي. والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. باب ذكر أم سليت. وبه قال حدثنا يحيى أم سليت وكذا ولا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة عن أبي مالك أن عمر بن الخطاب قسم عمر رضي الله عنه قسم مروتا تكريان تقسيم بين النساء للمدينة فبقي منها مرط يو تكري فاتس طالبانو جيد خټکریو فقال له بعض من عنده بعض هغه چې عمر سره ورته ویل یا امیر المؤمنین اعطي هذا ورکه دا تکری بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي دا عمر سره کزوا انور شاه کشمیری لیک وی روافض وی چې علي سره بلور چرته عمر سره کړي دا درو دا حدیث په دلیل د طالبانو په دوی خو وی چې د عمر او د علي په مابین کې ډیر ورانه وخه نو دروغ وی طالبانو ورانه نه و دواړه ملګری ول کله کله طالبانو بعض شیطانانو مولان سره جنگوي یو مولا ته یا مولا دغه مولا سره ورانه ده مولا ولی د مولا سره ورانه ده هیڅ کله نه د ورار طالبانو بس دا څو داسې منافق طبیعت را پیدا سي کوشش کوي چې مولان په جنگ واچي مولا ولی د مولا سره ورانه ده هیڅ کله نه. وقال عمر ارتويلي ام سليت احق به ام سليت احق د پدې وام سليت دا من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فانها كانت تزفر لنا القرب يوم احد راول البيمنتا زیانو مشکونا پورس د احد د جهاد پورس باندې به مونږ مشکونه راوړل. بابو قتل حمزه باب قتل حمزه باب د پباره د قتل د حمزه رضی الله عنه. حمزه رضی الله عنه طالبانو د رسول الله سلام ترو سکت ریو طالبانو
حمزه ابن ابي طالب، محمد ابن عبد الله ابن ابي طالب ابن عبد المطلب. طالبانو حمزه د رسول الله سلام ترو او د رسول الله سلام سره د بدر په جهاد کې مو او د احد په جهاد کې د رسول الله سلام سره. نور قصه خودل ته طالبانو امام بخاری رحمه الله ذکر کوي، خو یو څه خبري طالبانو د حمزه رضی الله عنه غوزه کتاب کې به وایو دا خره طالبانو ځه. وبه قال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفزع عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري قال خرجت مع عبيد الله بن طالبان جعفر ابن العمر ابن الأمية الضمري قال ديوي خرجت زوت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار لدسر وتلم فلما قدمنا حمص چې کله مونږ حمص ته راغلو. حمص طالبانو اوسنۍ جغرافیې کې په سوریې کې یو ښار ده. حمص ته چې راغلو فقال لي عبيد الله راته ویلې هل لك في وحشي، تا رغبت ستا چې وحشي ته ورسو. نسأله پوښتنه ترنه وکړو عن قتل حمزه، لقتل د حمزه رضی الله عنه نه، چې حمزه رضی الله عنه دې څنګه شهید کړ. قصه یې راته وکړه، خو اوس وحشي مسلمان سوی ده. وحشي غلام و طالبانو ته، او اصل کې د مکې سړی نو حبش، د حبشو نه دلته راغلی و مکې مکرمې کې و. هسې خدایي طالبانو د افریقا خلکو کې توحش طبعا پروت ده. په دنیا کې بعض انسانان مدني الطبع وي چې بازارو کې اوسېږي، لږ توحش نه وي، د غرو خلکو کې لږ توحش. دې تورانو کې خدایي طالبانو توحش ډېر موجود ده، داسې وحشي طبیعت غوندې لکه میکه غوندې. خو ډېر ښه خلک هم دي طالبانو، بیا دومره عجز خلک هم دي که نه، زیدیان هم ډېر دي طالبانو هم، ښه خلک هم ډېر دي. علماو د دوی په اړه مستقل کتابونه هم جوړ کړي. ما سره خپله 2 کتابه سته، تنویر الغبش فی فضل السودان والحبش. داسې توران سته طالبانو، الله محرمینو ته بوزه بیا درته داسې تور مخې طالبانو لکه دا توره پډګۍ غوندې داسې تک تور تور وي. خصوصا د حج وخت خو چې لاړ سي سم نیمایي د بیت الله نه چې تاویږي توران تور تور طالبانو، سپین غاښونه او دا پښې تکې زیړې زیړې دا شاده پښو یې بیخي ډېر نادر خوند کوي طالبان، او ډېر غټ غټ هم دي که نه چې شور ورسره ونه کړي، داسې به دي کړي چې خوند به درکړي. او ډېر ښه خلک دي طالبانو، دومره عاجز خلک وي چې خو ضدیان ډېر دي، سخت ضد ده پکې، لکه میخه کې هم ډېر ضد ده که نه، داسې طبیعت غوندې ده. نو وحشي رضی الله عنهم د همدې خلکو نو، سودانو نو. نسأله عن قتل حمزه، راځه وربسو پوښتنه به وکړو له قتل د حمزه نه. قلت نعم سیده وکان وحشي یسکن حمص، وحشي په حمص د شام کې اوسېده. فسألناه عنه، مونږ پوښتنه ترنه وکړله چې دی چېرته دی، د په باره کې مو پوښتنه وکړه چې په حمص کې کوم ځای کې اوسېږي. ځای مو پیدا کړ. فقیل لنا هو ذاک فی ظل قصره، د خپل قصر سوري ته ناسته، کأنه حمید. چې ورغلو طالبانو لکه ځای غوندې تور ځای خو پېژنئ که نه، اوبه چې ډک وي که نه داسې ډډ بډ غوندې پروت وي، دیم چاق سړی چاق سوی و تور غوندې و بس پروت و چې ورغلو. قال فجئنا حتى وقفنا عليه، مونږ ورباندې ودرېدلو. بسیر یا یسیر جای د طالبانو. فسلمنا، سلام ورباندې واچو. فرد السلامه، سلام مونږ رد کړ. قال عبید الله وی، قال وعبید الله معتجر بعمامتي. اعتجار دي ته وی طالبانو چې دا تحنیک نه کړي، داسې نه کړي طالبانو، دا تحنیک نه کړی، خو مخې مولې وهلې سترګې ټولې پټې دي، نور مخې نه ښکارېږي طالبانو، لکه تحنیک ونه کړي که نه داسې وکړي. دې ته تلثم وایي طالبانو. داسې کړي وي چې دا پټګۍ صرف سترګې ښکارېدلې د دې عبید الله. دې ته اعتجار فی العمامه وي، یو اعتجار فی العمامه ده، یو تحنیک فی العمامه ده.
الحمدلله طالبانو چې الله افغانستان مخکې به چې دوه شملې پریښې وې که تاسې د رسول الله د علي قاري دا کتاب وګورئ مقالة العذبه فی العمامة والعذبه. عذبه شملې ته وایي طالبانو. څنګه چې پټګۍ سنت ته داسې شمله سنت ده. خو څومره حدیث چې راغلي طالبانو د رسول الله نه عذائب راغلي دي جمع لا راغلي ده ډېرې شملې څنګه به یوه ورځ درته ووایم. هغوی خو داسې مستقله پټګۍ نه وه څادر نه چې پټګۍ وهې که نه څو کونجې را پیدا سي څو شملې ترې جوړې سي ځکه دوه شملې خو خامخا طالبانو هر وخت کې وي. افغانستان کې به دي چې دوه شملې د نن نه 10 کاله مخکې پرېښودې دا بیخي د سړي بچی نه و تبلیغی همدا د رسول الله سنت و طالبانو بله لار نه پیدا کېده. خبرې اوس د تحقیق میدان ورځ تر بلې په ګرمېدو ده. اوس خو دوه دي طالبانو انشاءالله 4 به هم را پیدا سي ځکه کتابونو کې عذایب راغلي دي. علي قاري کتاب بیچارهګان خو دوی نه پې پوهېدل نه پې پوهېږي په حدیثو سره خدایي الله مناسبت نه پیدا کړی. مقالة العذبه فی العمامة والعذبه علي قاري کتاب د په دغه عنوان بني ومما انعم الله علي ان طالعت هذا كلها هذه الرسالة. ما يرى وحشي لعينيه ورجليه. وحشي د عبید الله ابن عدي ابن خيار یو سترګې لیدلې یو پکې نور یو جیم نه ټول پټ. څومره لویه قافیه شناسي طالبانو اوس دلته د هغه ده د وحشي د اوس ورته ګوره. فقال عبید الله ورته ویلې یا وحشي وتعرفني پېژنې؟ قال فنظر إليه ورته ویې کتل ثم قال لا والله إلا إني أعلم أن عدي بن خيار تزوج. تاسو طالبانو یو خوند ترې واخلئ کله علم نه خوند واخلئ پرېږده وهابیت اصلي چې وهابیان دی پرېږده طالبانو موږ دې ته پرېږده چې د رسول الله متبعین جوړ. په خدای قسم صحابه څومره خوند کوي والله. دې په دې خدای یو مفصل تحقیق درته کوم. خدای د الله نوم ده که ته وایې شمه کې لیکلي نو شمه خو څه د موږ د احکامو کتاب نه ده نه مو فتاوا ده. بر خلایق واجب و بربند زاده فرض عینه خدای طالبانو فارسي لغت د الله نومونه توقیفي دي که غیر توقیفي دي. تاسو د عقایدو مسئله ویلې تاسو تبتزاني شرعي مقاصد خو نه ده کتلې نو چې نم ده کتلې زه څه شي در باندې وکړم. د الله پاک نومونه توقیفي دي که غیر هغه نوم به الله ته وایې چې الله قرآن و حدیث کې ویلي نو الله ته به هغه نوم نه وایې. دا اوس انګریزي کې هم الله ته یو نوم ویل کېږي ورته ووایو نو بیا خدای ولې ورته وایي. نه وایم چې طالبانو ناروا ده ځکه بعضې علمای روان بولي که خبردار طالبانو خلو کې الله رواج کړی پیغمبر نه. دا خبر هم طالبان افغانستان کې وابی ده به یو ورځ مفصل بحث درته کوم. خو الحمدلله چې ورځ تر بلې نه د علم میدان ګرمیږي. صحابه ولې خدای نه یادوي؟ الله والله خوند پیدلی. فقال لا والله إني أعلم مگر زه پوهېږم چې ان عدي ابن خيار چې تزوج. ګوره عبید الله ابن عدي ابن خيار دا عبید الله د عدي ابن خيار زوی د طالبانو ښه ان عدي ابن خيار چې تزوج په نکاح یې کړله یوه ښځه یقال ویل کېده دغې ښځې ته ام قتال بنت ابي العيس. دا ښځه ام قتال بنت ابي العيس نومېدله. وحشي ورته وي فولدت له غلاما بیا پیدا سو د لره غلام فولدت وی زیږو یو هلک په مکه کې فکنت استرضع له بیا زه طلبوله مې ورته یوه مرضع. عربو کې عادت ده او ښځو کې طالبانو چې بچی به یې وزېږو بچي ته به شیدې دوی نه ورکولې ځکه په هغې ښځه څوک کېږي ضعیفه کېږي. نورې مزدورانې به یې ورته نیولې شیدې به هغوی ورکولې چې دوی خپل عشقونه وکړي او قوي پاتې سي. لکه ښځه چې شیدې ورکړي اولاد ته بې قوت ختمیږي همدغسې شوخه پاتې کېږي. بس دی به شوخي ته ډېر زړه کېده فیه ما فیه. ها څومره طالبانو عجیبه ده. دی وی ما مرضعه ورته لټوله که فحملت ذلك الغلام بیا مې واخیست ځان سره دا غلام مع امه فناولتها ایاه بیا مې ورک دی مور ته مرضعې ته دغه بچی مې ورک فلا کأني څومره نادره ده طالبانو. وی د عدي بن خيار یوه ښځه وکړه ام قتال بنت ابي العيس نومېده. د هغې زوی بیا چې له عدي بن خيار نه د عدي بن خيار نه زوی پیدا سو
دی خو د هغوی غلام و د عدي بن خیار غلام و دی بیا ما ته ویلې چې ورسه مرضعه ورته پیدا کړه مرضعه مې ورته پیدا کړه چې پیدا مې کړله ورته بیا مې چې کله ورته سپاره هغه په اوښه ناسته وه یا په سوارلۍ ناست و ما دا بچی هغه مرضعې ته ورکړه چې ور مې کړي دلته په دې ورکولو کې ما پښې لیدلې وې نو اوس چې د تا پښو ته ګورم او د هغه هلک پښو ته ګورم ما ته ښکارېږي چې تا مغه هلک څومره وخت وتلی ابن الحجر وی 50 کاله 50 کاله وتلي طالبانو دومره لوی قافیه شناس ول په عربو کې اوس کوچانو کې هم دا ډېر شته او اوسني کوچان څه دي د سپین ږیري چې ورسې نو کوچان هم ډېر ښه مخلوق د طالبانو زه یو چېرته کوچانو جلسې ته بوالی وم نو ما چې تقریر وکړ بیا کوټې ته راغللو دا دوی خپل علما هم راغلل نور هم ډېر علما وو یو سپین ږیری کوچی راننوت څه وایي مولایانو ما ته وی دا وړکی ملاګکی مولا کم چې را پیدا کړی چې دا د مونږ ټول غټ مولایان یې لار کړل وای هغه کوچانو مولایانو ویلي چې دی خفه نه شي که نه ملاګکی او د مونږ مولایان یې لار کړل من راځه زه کوچانو سره بلد یم هغوی خو داسې اصطلاحي طالبانو بل رقم نو دومره اوس هم ډېر قافیه درته وګوري که نه پوهېږي در باندې دا اوس هم دوی کې ډېر قافیه شناس شته دومره لوی قافیه شناس هغه ورته ویلې چې کیدای شي هغه هلک به ته یې پښو نه خو همغسې ښکارېږي وي و همغه یم هماغه هلکو طالبانو چې اوس عدي عبیدالله ابن عدي ابن الخيار قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال مخي ورترالوت کوته چې و همغه یم هغه وی چې ورته وی رشید احمد ګنگوهي صاحب وی مخې ولې پټ کړي یا دا وجه و طالبانو مخې پټ کړي یخ یا ګرمي ولا یا یخ یا ګرمي و یا د امتحانو چې ته ودرېږه دی ما پیژني که نه مې پیژني خو ګوري طالبانو فکر تم پام وي داسې خلک شته بعضې خلک مولي وهلی فکر کوي چې ما څوک نه پیژني انسانان په 2 شیانو پیژندل کېږي د مخ نه هم پیژندل کېږي د سترګو نه او ډېر مو فکر وي چې یو سړی مجاهد وي خپل جي کې د طالبانو داسې کار نه کوي چې هغه پوهېږي خو که نه دا بازاري لکه سړی د تګ نه معلومیږي د قدم اخیستلو د ټول لحاظ به سړی کوي طالبانو دا هم د قیافه شناسي وي د علم یوه ډېره مهمه ده دې ټکي ته هم ډېر فکر وي سترګو نه هم سړی پېژندل کېږي د هر طالب چې دلته ناست یو د بل سره سترګې فرق کوي طالبانو هر سړي یو د بل سره سترګې بیلې دي دا د الله یو عجیب نظام د مخونه هم نه دي برابر سترګې هم یو د بل نه دي برابر سبحانه یا للعجب اوس طالبانو کافران په دې لګیا دي چې سترګې هم داسې دي لکه کامرې غوندې ثبت کوي دوی داسې آله جوړه کړي چې یو بندي ونیسي د سترګو نه فلم راواخلي او ټول چې ته چېرته ګرځېدلی سبحان الله ما ورته ایله میبزي کې لګیا وي ما ورته باندې څه څه وي خو ما ورته هم باید وکړو که دومره طالبانو دوی په دې باندې اوس کار کوي چې د سترګو ته چې چېرته ګرځېدلی څرخ ته تللی مې کوم ځای کې دی بس ودې دره و هغه فلم دې د سترګو نه راخلي وي ولې ته په دې جنګ کې نه ولې داسې دومره کار هم جوړوي مونږ طالبانو تر اوسه په میبزي سر ورکوي حماسي هسې مازه خراب شوي له په میبزي ردونه کوي زه ګرځم داسې چې د اصل کاله بعد به نور هم همداسې پاتې نو بیا ثم قال الا تخبرنا بقتل حمزه مونږ ته خبر نه راکوې په قتل د حمزه باندې قال نعم درکومې ولې نه ان حمزه چې قتل طعیم بن عدي بن الخيار وزلي په بدر کې فقال لي مولاي ما ته مې خپل مولا جبیر ابن مطعم ابن عدي ویلې ان قتلت حمزه بعمي که د ما تره دې مړ که ما د تره په که مړ دي که حمزه دې ما د تره په مقابل کې فانت حر دلته طالبانو یوه اوږده ببولاله علامه رشید احمد ګنگوهي و زکریا صاحب کړي چې دا یې ورور نه کېده دا یې تره نه کېده دا داسې و دا سلسله د نسب داسې وه پرېږدو طالبانو څه یې کوو که نه هسې مونږ ته دومره ډېره فایده هغه نه کوي فانت حر داسې ورته ویلې وي که ما ته دې د ما د تره په مقابل کې حمزه مړ که زه ته ازادوم فلما ان خرج الناس کله چې راووتل خلک عام عینین په کال د عینین باندې و عینین جبل
دا یو غر ده بحیال احد بجبال احد یا بحیال احد محامخ احد تا بین واد بینه واد. طالبانو د احد یو غټ غار ده او دلته یو بل وړکی غار د عینین ورته وي. الله مو هلته بوزه طالبانو. اکثره چېرته مو چې احد ته لاړئ چې کوم وړکي غره باندې خلک ډېر ولاړل بس دا عینین غار ده. نو د ده او د احد په مابین کې یو وادي او دشته ده، میدانی ده، ډېر ښه تنګی لري طالبانو احد غر چې مازدیګر وخت کې ورسي همداسې په دې تنګي کې ور روانې دومره ښه تنګی د طالبانو سخت خوند کوي. نو چې بیا داسې خیالي پکې روانې طالبانو بیا بیخي ډېر خوند کوي. کله کله طالبانو چې داسې جهیلو ته لاړ شئ هم خیال وکړي. زه دغه کال نه اول کال چې عمرې ته تللی وم د رسول علیه السلام د کور لاره چې ده د ابوجهل او هغه شعب ابي طالب ملګرو نه به مې ځان ورک کړ، ټلیفون به مې نه پورته کوه. هغه بغلم طالبانو پړګۍ به مې لرې کړه، ځکه هر چا به خصوصا افغانانو پاکستانیانو پړګۍ به مې لرې کړه طالبانو، بس څه به م لاستم. یو نعت چاره لېږلي طالبانو دا به مې په سینه کېښود او څه به م لاستم طالبانو. نو بیا به طالبانو د استغراق حالت کې سو بل رقم ته خوند یې کو. پورته په مکې په دې اسمان کې تلک الغرانیق العلا مرغان به ګرځېدل، دومره جګ ګرځېدل چې خیال به پکې ونیولې په دې رسول الله په دې لار مازدیګر بیخي طالبانو نادر خوند به یې کو. نو کله کله بعضې امور کې چې داسې خیال ته ورته لاړ سي نادر خوند کوي، سم سړی پې چاغېږي. نو چې کله احد ته م لاړ سي او په دې لارو په تنګي کې ځي بیخي ډېر ناجر داسې عجیب خوند غوندې کوي. مننه خیر سي. نو خرجت مع الناس له خلق سره ووتلم الى القتال جنگ ته لاړم. فلما ان کله چې دوی په صف ودرېدل قتال ته خرج الصبا راوت جنگ ته. صبا نومی سړی صبا ابن عبد العزا الخزاعي دا جنگ ته راوت. فقال ویلی هل من مبارز څوک شته چې ما سره مبارزه وکړي. قال فخرج الیه حمزه ابن عبد المطلب فقال یا صبا یا ابن ام انمار مقطعة البذور. حمزه ورود ورته یا صبا یا ابن ام انمار ای زوی د ابن انمار مور ابن انمار نومیده، ای زوی د ابن انمار، ای زوی د مقطعة البذور. بذور طالبانو پښتو درته وایم کنه د ښځې هغه څه ده فارس کې د دې ښځې د فارس کومه غوښه چې ده زائده غوښه دا چې ښځه سنتوي دا تر پرې کوي. د ښځو سنتول هم طالبانو مستحب دي، شرعي مستحب نه دي. علما وایي جمعه کې خوند پیدا کېږي دې لپاره. دغه غوښه زائده غوښه چې سنتوي مقطعه بذور طالبانو هغه زائده غوښې د فارس ته ویل کېږي. نو دې به ښځې سنتولې پېغورې ورکړه حمزه ای ابن ام انمار ای مقطعة البذوره، ای د مقطعة البذور زویا. اتحاد الله ورسوله ته دښمني کوي د الله او د رسول سره. لکه دا اوس هم نوم پې کېږدي که نه پټی مار پیژنئ دی که نه همداسې بعضې نور. قال ثم شد علیه بیا حمزه حمله ورباندې وکړه په دې صبا نومي سړي باندې. فکانه کامس الذاهبو داسې سو طالبانو لکه پرون چې لاړه پرون شته نو دی هم داسې بوته کنایي له دې نه د بوی دی. دا حمزه رضی الله عنه دا صبا ابن عبد العزا الخزاعي دا هم کامس الذاهبو لکه پرون خو تللی د طالبانو دی هم بوته ختم شو لاړی چین نسته ده. پوه شولئ په خبر باندې. قال وكمنت ما كمني ولي فتناستم حمزة تحت صخرة لاندې دی وی تیږې لاندې. فلما دنا مني چې کله ما ته رانږدې سو حمزه
رمیته بحربتی ومی ویست پخپل نیزی فاضعها اوکی می کودلا ولگیدلا فی سنتیه. دلته طالبانو د نامه بعضې روایتو کې راځي سندوسی چې محشین یا صحیح نه د طالبانو، دلته نه، د نامه او د عانی په مابین کې دلته و د ورکینو نه شاته ووتله، نو بیا شهید سو طالبانو حمزه سیب. قال فكان ذاك العهد به ودا امر په حمزه. فلما رجع الناس کله چې راوګرځېدل الخلق رجعت معهم زمور سره راوګرځېدم. دې طالبانو حمزه رضی الله عنه کله چې رسول الله سلام هغه تراکت سو د مدینې ته چې رسول الله سلام راکته سو په لاره را روانو، نو هغه ورته راغله یوه ښځه وه ام سعد نومېدله، ام سعد ابن المعاذ. دی رسول الله سلام ته مخ ته را روانه وله، مدینې نه راختله احد طرف ته، مخ طرف نه رسول الله ورغی. دا ټول شهیدان یې دلته دفن کړل طالبانو، نور ټول بېرته دوی مدینې ته لاړل، مشرکان د مکې بېرته مکې طرف ته روان شول. نو دا چې ورنږدې سوله چې رسول الله یې ولید ډېره خوشحاله سول، خو د دې یو زوی هم شهید سوی و، عمرو ابن المعاذ، د سعد ابن المعاذ ورور، دا زوی هم شهید سوی. پروا نه کړي د الله رسوله چې ته ژوندی د رسول الله سلام ورته تعزیه وکړله، هغه الفاظ د تعزیې د ام سعد ابن المعاذ ته وویلې، نو په لار را روانو. رسول الله زخمی او صحابه هم طالبانو ډېر زخمیان ول. نو سعد ابن المعاذ د رسول الله سلام د اس دو اسونه هلته دغه جهاد کې ول د احد، یو اس باندې رسول الله ناست و، د رسول الله سلام دا د اس ښایزه سعد ابن المعاذ نیولې وه، مدینې طرف ته راکته کېدل او زخمیان ول. صحابه یو په بلې لاسونه اچولي و را روانو. رسول الله ویلي په ورځ د قیامت به دغه ویني لونه لون الدم و ریح المسک به وي. همداسې را روانو. دوی اراده و چې رسول الله سره تر کوره لاړ شي. چې کله مدینې ته راکته شو، رسول الله سعد ابن المعاذ ته وویلې چې څومره صحابه دي زخمیان، هغوی لاړ شئ خپلو کورونو د خپلو تداویګانې وکړه او زه په خپله باندې ځم. صرف 2 کسه صحابه د رسول الله سلام سره لاړل، یو څه نور صحابه مول، یو سعد ابن المعاذ، یو سعد ابن العباده، دی ورسره کته سول رسول الله سلام سره کور ته. کله چې رسول الله سلام کور ته راورسېد، نو له اس نه چې راکته سو خپله نه سو تللی طالبانو د زخمونو د وجې نه. نو یو لاس یې په سعد ابن المعاذ، بل لاس په سعد ابن عباده چولی. کور ته لاړ، نو توره راواخیستله، فاطمې رضی الله عنها ته یې ورکړله، ذوالفقار توره وه طالبانو، دا یې چې ورکړله وي دا وینې ترې ومینځه، لکه رسول الله هم قتال کړي په خپله. نو بیا توره فاطمې رضی الله عنها ته ورکړه، دا د رسول الله سلام مخ زخمونو دپارې سبا ته بیا راځي ټوټه، مخکې مونږ او تاسې هم ټوټې زخمونو ته هغه کولې، یا کتان ټوټه که نه، یا به هم دا مزره یې څه یو یا به هم چې وسوځو، بیا به هم زخم باندې کېښود وینه یې دروله. اوس خو نوي حالات راوتل، هلته خو دا نه. نو رسول الله سلام طالبانو د مازدیګر اذان چې وسو، نو د مازدیګر په اذان ماښام اذان چې بلال صاحب وکړ، رسول الله جومات ته راووت، خو خپله نه سو راوتلی. اول کې رښتیا خپله ننوت چې دا تلی سو، خو چې ماښام مانځه ته راووت خپله نه سو راوتی. سعدینو، سعد ابن المعاذ او سعد ابن عباده باندې لاسونه اچولي ول، نو جومات ته راووت. چې رسول الله سره له احد نه څوک راکتم سول طالبانو په انصارو کې بني اشحل قبیله وله، نو دا سعد ابن المعاذ هم د بني اشحل د قبیلې و. رسول الله ورته ویلي چې دوی ټولو ته وایي چې زخمیانو ما سره مه ځئ، ځئ تاسې خپلو کورونو ته لاړ شئ، تداوي مو وکړئ. نو چې د ماښام مونځ یې وکړ، نو شهیدانو باندې په مدینه منوره کې زړاوې کېدې. حمزه رضی الله عنه خو مهاجر و. رسول الله ویلي ټول شهیدان بواکي لري، لا بواکي لحمزه، داسې څوک نسته چې په حمزه رضی الله عنه باندې وزاړي. نو بیا سعد ابن المعاذ چې د ماښام مونځ وکړ، نو لاړ د بني لشحل د قبیلې ښځو ته یې ویلې، وی ټول د حمزه رضی الله عنه د رسول الله کور ته ورسئ. نو ټولې ښځې د بني لشحل د انصارو د کور ښځې راغلې،
نو جمعات کې طالبانو ورونه بلول، مسجد نبوي کې ورونه بلول، هغه سوځول د صحابه او تداوی جمعات کې کېدله. نو بیا رسول الله سلام ماخستان دتی چې بیرته تللی و کور ته، هلته ویده سوی و، چونکې ستړی ډېر خوب ور باندې راغلی و. اذانم بلال صاحب د ماخستان د لمانځه کړي و، رسول الله نه و را بیدار سوی. ډېر شپه نیمه وله بلال رضی الله عنه راغی، رسول الله ته ویلې الصلاة جامعة، رسول الله ته ویلې، رسول الله چې راجب چې ګوري په کور کې ښځې راغلي دي زړاوې کوي. رسول الله سلام ټولو ښځو ته دعا رضی الله عنکن وعن اولادکن، زی عزتي لاړې سیا. دی وخت کې طالبانو لا نوحو زړه منع نه وله په اسلام کې، زی لاړې سي، الله دې تاسې نم راضي سي او الله دې تاسې له اولادونو نم راضي سي. فلما رجع الناس رجعت معهم فاقمت بمكة، مونږه وخت تیر کو په مکې کې، حتی فشا فیها الاسلام، تر دې چې مکه کې تیت سو اسلام. ثم خرجت، بیا زه ووتلم طائف ته، فارسلوا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، فارسلوا الى رسول الله، دی ولیگل رسول الله تا رسولان، فقیل لی انه لا يهيج الرسل، رسول الله استازو ته نوایی. طائف ته زلاړم، مکه چې فتح طائف ته وتښتېدلم، خو اوس زړه کې د اسلام مینه پیدا وه، طالبانو جنګونه یې زړه نه غوښتل. نو طائف ته چې لاړلم او په طائف کې اوسېدلم، رسول الله ته د طائف خلکو څه استازي لیږل. نو ما ته چا ویلي چې د رسول الله یو عادت ته سفیر او استازي ته څه نه وي، تم پکې لاړ شه. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني كليت ولدلم، قال راتويلي أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغت، خبر خواما غوچی تا ترسیدلی. رسول الله ورتویلی فهل تستطيع، آیات وسلری دا وسلری، ان تغیب وجهك عني، چې ما ندی پټ کی مخ دی ما سره مخامخ کېږم. د اسلام دی راوړی او اسلام ټول ګناهونه معاف کوي، دی ما تر دې شهید کړی چې ما سره کله ته مخ سي. نو طالبانو خیرای نه ورته کولی، یوه ډېره خوندوره خبر طالبانو دلته اصل رشید احمد گنگوهی کړی او علامه زکریا صاحب په تفسیر کړی، یو شارح هم نه ده کړی، چې را سره مخ سي خیرا خو نه درته کوم، ایمان دی راوړی، خو طبیعت کې خو خوند نه راکوي که نه. انسان طبیعتا چې ودې وینم داسې مې طبیعت خراب سي، کدورت مې په زړه کې راځي. نو زکریا صاحب لیکلي د اولیاو د زړونو کدورات هم لکه خیرا داسې مضره ده. ګورئ څومره ښه خبرې کړې وي، دا په تجربه هم ثابته ده. زکریا صاحب یو سړی چې تا ته خیرا مو نه کي، خو چې وی وینې داسې یو عمل ته کوې چې د هغه زړه پې خرابېږي، زړه یې داسې متغیر کېږي، تغییر پکې راځي. یو سړی وي ولی الله وي، نو که هغه تا ته خیرا مو نه کي، خو داسې چې ورسره مخ سي د زړه کې کدورت را پیدا سي، نو هغه کدورت هم تا ته مضر واقع کېږي، تا ته تاوان کوي. نو رسول الله داسې نه و طالبانو د باندې رحم وکړ، یعنی که را سره مخ سي نو خیرا خو نه درته کوم، نو خامخا تره مې دې وځلی، په ظلم دې وځلی ده، نو چې را سره مخ سي نو زړه مې داسې ښه نه سي، نو زړه کې مې یو قسم غوسه غوندې راسي. خیرا نه درته کوم، دا د زړه کدورت، دا هم د اولیاو یو چا ته تاوان رسي، خدای نه کرده داسې نه سي د ما د زړه په کدورتونو ته هلاک سي. نو را سره مخ کېږم اتې به مې تره نه راپویاږي که نه. د حمزه رضی الله عنه سره طالبانو دومره ظلم سوی و، دا ټوله سینه یې پېش کولې وه، ینې پرې راویستلې وه، خوله کې هندي اچولې وله، زدولې وه، تېرېدلی نه بېرته یې تو کړې وله، دومره زړه یې ورته ډک. اوس هم طالبانو د هندي او د وحشي په قدم باندې، خو خیر هنده او وحشي خو اوس ایمان راوړی، طالبانو څه نه وایي پکې، ځه هېڅ هم نه سو ویللی طالبانو.
رضی الله عنه. ځکه اسلام هغه دین ده چې کله سړي ایمان راوړ، خو بیا ډېره قرباني هم کړې طالبانو دي. قال فخرجت وتلم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، بیا راوت مسيلمة الكذاب. قلت ما ویلې لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله، کدی سی مړی کم فأکافی به حمزه، دا به بدلسی دما دی پاره د حمزه په مقابل کې. نو طالبانو د مسیلمة الکذاب یو مدعی النبوت راوړ، 40 زره لښکرې د دې سره د مسلمانانو جنګ سو. بني حنیفه ورته ویل د قبیلیو جنګ ورسره ونیښت. جنګ چې ورسره ونیښت، دوی په یو کلا کې 40 زره کسان ول. مسیلمة الکذاب کشمیری وی طالبانو 6 زره مسلمانان ول. نو کلا باندې چې ورتلل به غوی پاس نه په غیر شو وستل نس ورتلای ور باندې کنه. دوی خو هر وخت طالبانو دا عادت وی دي د ګر کې نسی کې پنجرو کې تاوي. نو چې ورننه یو صحابي ابو الدجانه نومید، د ورته ویلي صحابه او ته وی تاسو یو کارو کوي، ما په زینه راوړی، ما یې خواته ور واچوي. زه چې خواته ورغلم دروازه به زه در تر خلاصه کړم، که بیا شهیدم سم پروانه کړم. وی زه صحیح ده، غټه کلا وته. نو هغوی خو پوه نه ول، مسلمانانو هغه نیولې یو دم یې زینه راوړله یا یې دغسې ور واچوي خواته. اکثره دا و زینه یې راوړله، زینه یې ور کېښودله، دی یې ور واچوه. هغوی پرې رامنډه کړه، هغوی تر څو چې منډه راکوله د دروازه خلاصه کړه. نو بیا دی شهید هم کړه طالبان. بس بیا صحابو په دروازې ور منډه کړه. چې ور منډه کړه طالبانو، خالد ابن الولید مو د دیوال ور ونړاو. چې دیوال ور ونړاو، نو مسیلمة الکذاب طالبانو په هغه نیزه باندې چې حمزه رضی الله عنه شهید کړی، په هغه نیزه باندې دی مردار کو. خدای دلته طالبانو دلته ویست، دلته چې ویست شانې تر ویستله. یو بل صحابي راغی، هغه صحابي سر د مسیلمة الکذاب را پرې دغه لوی قرباني طالبانو بیا ده کړې ده. قال فخرجت مع الناس فكان من امره ما كان. قال فاذا رجل ناگهان سړی مسیلمه قام ودرید فی ثلمة الجدار، په کنډو د دیوال کې. یو دیوال مات سوی و، دیغې کنډو کې ولاړو. کأنه جمل اورق، تا به ویلې چې دا اوښ ده، خاکستري رنګي ده، دا د ایرې غوندې رنګي و، داسې یو سړی ولاړو. ثائر الرأس، ببر سری و دا مسیلمه. طالبانو تاسې ګیله مه کوئ که نه چې اوس یو هغه ته شینډن کې را پیدا سي، یو دلته کونړ کې را پیدا سي، یو په جلاباد کې. د رسول الله زمانه کې هم دې خلکو سره مقابلې ولیده. هلته به جهاد روانو، دلته به خپل سړی را پیدا سو، امیرالمؤمنین به هم لایق ته راغی، دې به خبرې کولې که نه. نو داسې خلک هلته هم راتلل طالبان. مسیلمة الکذاب به را پیدا سو، د نبي دعوه به یې وکړه، د نبوت. هرات کې به بل را پیدا سو، د نبوت دعوه به یې وکړه. هلته به بل را پیدا سو، اسود العنسی را پیدا سو. هغه طالبانو مشکلات وي د اسلام په دین کې. فاضعها، کمی کدل بین ثدییه حتی خرج من بین کتفیه. قال ووثب الیه رجل، یو بل مسلمان انصاری ورټوب ک، وعبد الله ابن زید ابن العاصم المازنی نومید. فضربه بسيفه على هامته، فدا کپری باندې. قال عبد الله ابن فضل وای فاخبرني سليمان بن يسار انه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية، دي ومن زوا دي مسيلمة غگيوك على ظهر بيت وامير المؤمنين قتله العبد الاسود. تور غلام امیر المؤمنین مړ کړ. دوی ورته امیر المؤمنین ویل. دلته طالبانو د عیني او د ابن الحجر په مابین کې یوه ډېره خوندوره بحث د طالبانو چې څوک به یې وګټي. ابن الحجر وی چې دلته دا کم امیر المؤمنین راغلی د اسلام کې، امیر المؤمنین مخکې اول امیر المؤمنین عمر صاحب ته ویل سوی. اگر چې علامه ابن ملقین وی چې امیر المؤمنین اول
چې د رسول الله په ځوان کې ویل سوی عبد الله بن الجحش ته ویل سوی. پس د رسول الله د مرګ نه چې چاته امیر المؤمنین عند الاطلاق هغه عمر سي. نو ابن حجر وی طالبان وی امیر المؤمنین نه ده. ابن حجر وی بل روایت راغلی ده چې عمر رضی الله عنه داغه وی دسی ویلې چې مسیلمه مړک نبی مړک عبد اسود امیر المؤمنین نه ورته ویل. او عینی وی طالبانو نه سید امیر المؤمنین دته دین ویل سوی او هغه ته دین ویل سوی د دواړو جنجال ده. علامه زکریا ابن حجر رائے مختار کړي. ما تم طالبانو د ابن الحجر رائے خوان راکې کني عینی طالبانو په عمدۃ القاری کې کوشش کوي هغه د ابن حجر او چې نه امیر المؤمنین له اسلام نه مخکې د تاول ویل سوی او نه ول عمر سره ویل سوی. سیدا طالبانو عمر سره ویل سوی. نو دا کې دی چې طالبانو د راوی سهووي اصل کې د څورته ویل سوی دي. البته ابن حجر روایت کړي اصل کې د څورته ویل سوی چې نبی مړ کو چا مړ کو عبد اسود